نو مال یو سړی راغی وی کور نه مغلا کی سید جرنده کم پیسې پکې نی او سیبه کالی غیبیږي ګوتمې غیبیږي نغدې پیسې غیبیږي مې کور کې د سررونه خویندې شته وی نه ځان له کور مې مور شته نه خور شته نه روندار شته نه ځان له کور مې دی او بس شعر و غیبیږي مې دا تاسو کره ښاپیری ده وی دقې له راغلی مکن د دنیا حاملان مې راوستل او پیری رانه پاسې وي چې دا پیریان پټی او درې ورځې پس بیا پیریان غلا کوي نو تا سره دي دا ښاپیری دم شته ما ویو خو دم زه نه چوم تا ته به ښیمه نو دم باچی وی بلکل څنګه ده مې هغه ښاپیری ستا د پاسه ناسته ده او کلک یې نیولی خو یقین مې نه دی که ته پې دم واچی وی ولې نه ماته ښایه مې ښاپیری ستا ښځه د کور والا دی دا غلا غه کوي ادر باندې ناسته ده بس کوتک به ورته نیسي نه نه وایي مولوي صاحب خو ډېره نیکه ښځه ده اخو تهجد کوي اخو منځونه کوي نه 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 د ما ښځې په شان ښځه کمه ده مې بس دم مې درته وښو شی همدغه دی غلا همدغه کوي بل د کوم ځای نه سړی راغی چې ستا صاحب نه غلا کوي خو ورور هر څه ځنه بیل دی او شی پټېږي مې همدغه ښار یاره مولوي صاحب معافي غواړم ځاړم سلام علیکم مې بس شعره باندې خو نه لګي خبر ښځه دې خوښه یو څو ورځې پس راغی مولوي صاحب تا خبره خو ټیک وه غلا خو مغه مرداره کې راووت چې خو ما هغې پټاو ګوره د بار دشمن نه سړی ځان بچ کولی شي دا اوس هم بعضې خلک وایي په ما ښاپیري ناست دي کله یو سړی وي او داسې به زګونه په خوله راولي ډاکټرانو له بوځي ښاپیري نه وي ښاپیری د باندې ناسته نو سري او کله ښځه وي په ما ښاپیري ده په ما پیریان دي همدا ساسانډاس خاوند دی پیری دی که نه دا در باندې ناست دی دا په یو بل ناست دی او یو بل یې په مخ هغې نو د بار دشمن نه ځان بچ کولی شي کور والا نه نه نو ګوره که دا څومره عیسایان یهودیان دي دا د بار دشمنان دي دا هغه ته وایي عیسایي ته ته مسلمان یې او نه زه خو مسلمان یم خفه کېږي په دې ایمنت مسلم د مسلمان نیم ته مسلمان نو هغه تا ته پته ده ځان ته مسلمان نه وایي ته ترې په اسانه ځان بچ کولی شي او قادیانې ځان ته مسلمان وایي هغه ته ته مسلمان نه حتی دوی ته نه زه خو مسلمان یم نو د اسلام په جامه کې دننه په تا غوځار کوي دا ډېر خطرناک دشمن د حضور پاک تر مبارک و حضرت حمزه رضی الله عنه ډېر زبردست پهلوان او بهادر انسان په بدر کې د دنیا کافران مردار کړي او په احد کې هم د دنیا کافران د تورې لاندې شو مردار یو سړی چې د هغه نوم وحشي ابن حرب وحشي باندې مشهور او دی هغه وخت کې لا په بدر کې کافر هغه څوک د وخت کم دی خو چې علمسولی و چې دا حمزه به وجلی د هغې ترې وجلی و زما د تره شیبه بدل به ترې علم نو زه به ته آزاد کم نو وحشي د ډېر شیشناک و پخوا به داسې وړې نیزګۍ به وې د کونټۍ امسانه به اوږده وه او د غټې نیزې نه به وړه وه عربۍ کې به ورته حربه وې نو بعضې خلکو به په هغې ویشتل کړه او شیشناک و چې داسې به یې قطع کړه نو ځای به یې پرې ویشته نو وحشي وایي په احد کې زه د یو تیږې شاته پټ ناست وم زه به حمزه ولم حمزه لګیا دی د حضور پاک سکتر دی او پیغمبر مبارک ډېره زیاته مینه ده ورسره وی کافرو سره جنګ کوي خو ډېر زبردست جنګ کوي یارېدم هم ترې وی د یو تیږې شاته پټ ناست دی حمزه مې مخکې تیر شو وی اقه نیزګۍ مې ورشغال کړه وی چې ورو مې ویشته وی خاص په دې نوم د پاسه ولګېد او نیزه ترې شاته ووته ولګېد پاسه ولګېد نیزه شاته ووته بارنم د وینو پواره روانه شو شاتم ما پسې ګواښ وکړه خو حرکت پکې نو پرېوت حمزه مې مړ کړ شی وحشي او بیا دې حمزه سره داسې ظلم شوی دی چې په تاریخ کې داسې ظلم چا سره نه دی شوی اسدالغابه کې دا واقع شته که څوک یې ګوري کتلی شي بیا د دې حمزه نه پوزه پرې شوه غوږونه ترې پرې شو شونډې ترې پرې شو او سترګې یې ترې وویستې مسله ورته وایي او دا سینه ولا وشلوله نو زړه یې ترې راوویسته او اینه یې ترې راوویسته او یو ښځه وه هنده بیا وروسته خدای مسلمانه کړې وه
چې کوم د احد جرنیل و د کافرانو ابو سفیان دیم بیا وروسته خدای مسلمان کړی دی د هغه بیبي وه د هغه ښځه وه او یو ډېر کټ کافر و عتبه په بدر کې مردار شوی و د هغه لور وه او دا شیبه غټ کافر و په بدر کې مردار و د هغه ویره وه نو هغه چونکې دی حمزه د هغه تره وجنې و د هغې هندې نو هغې خپل بدل اخیسته نو د حمزه رضی الله عنه سترګې او پوزه او غوږونه او شونډې دی په امیل کړل تار کې واچول او غاړې ته یې واچول او ګډېده به او رسول الله مبارک له یو چلنج ورکاو چې تا په بدر کې ستا په وجه زما تره او زما پلار او زما ورور مړه شوي دي راشه بدل مې دنه واخیست تر مې درله مړ کړه او راشه د تره اندامونه مې امیل کړل او په غاړه کې مې چولي دي او ګډېږه او د حمزه سینې نه یې زړه راوویست او هغې باندې چپونه لګول او اینه باندې چپونه لګول خو هغې تېر نه شو الټه یې کړل دومره ظلم یې وکړه پیغمبر مبارک یې ډېر زیات وداله دا و ولې تره ویم او ترې تک ټوک شو اندامونه پرې شو زړه ووت اینه ووته په هغې چپونه ولګېدل په سرمن د پاسه د غوښو ټوکړې پرتې دي په خدای حضور پاک وجړل او یړه مې غواړي چې دا حمزه خخ نه کو دا هم په دې میدان کې داسې پرېږدم چې دا مارغان او زمري او شرمخان یې غوښې وخوري ګیدړان یې غوښې وخوري چې د قیامت په ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د حمزه تر غوښې د حیواناتو او د مارغانو د خېټو نه روځي او د الله په دربار کې ودرېږي لیکن که دې نه خښوم نو خلک به مړي نه خښئ وی بچې حضور پاک خپل نیازبین تره نه دی خښ کړی موږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم انتهایی دلمنو حضور پاک وی ظالمانو ما په ستاسو مړو سره دا ظلم نه دی کړی تاسو د ما تره سره دا دومره ظلم ولې د هغه مسته خو موږ کتې نه شو نه پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې د هغه وجود ته کتې نه شو هغه نه خو مو زړه و اینه رایستی ده او په منځه مو شلولې دي ظالمانو دا مو څه کړي دا ټول چې وشو د وحشي ابن حرب د لاسه وشو خیر قصه اوږده ده مختصرا وخت کم دی الله داسې وکړل چې مکه فتح شوه دا وحشي وتښتېد طایف ته هلته یې خدای په زړه کې ایمان واچو وحشي وړه کې مې سوچ کو چې دا موږ څه کوو موږ د بوتانو عبادت کوو د کاڼو کم کاڼي چې موږ په خپلو لاسونو ترای شو دا به موږ له خیر راکړي دا موږ په کومه غلطه لګیا یو دا خو دا حضور پاک ټیک وی ماشې دا نه نشي شړولی دا بوت مټ نشي شړلی موږ له به څه خیر راکړي او زموږ نه به ضرر څه ده پکې وی اسلام ته میړو شو خو یارېدم چې ما خو هغه جرم کړی چې کائناتو کې د تاریخ په څپو کې او د ځمکې د پاس او د اسمان لاندې چا نه دی کړ ماست به شم او که نه وی چې هغه ته وی اسلام ته زړه کېږي ما ویو وی داسې وکړه استازي څوک نه وجنې او حضور پاک استازو ته غږ نه کوي نو چې د قومونو استازي دي تم پکې ورشه نو ویزم د یو قوم د استازي په شکل مدینې شریفې ته لاړم وی چې لاړم او حضور پاک ته مخامخ شم نو وی پیژندم لکه خو مکه کې لوی شوی چې څنګه یې وپېژندم لومبۍ اواز یې وکړه انت وحشي انت وحشي حمزه په الف بدله ته وحشي وحشي ابن حرب ما وی او زه وحشي بس پوه شومه چې حضور پاک غزار وکړو خپونه مې ځمکه وتښتېد او دویم ټکې راته سوی انت قتلت حمزه حمزه تا وجلې اوهو کوم شي نه یېرېدم هغه خوش او مقته ما وی چې تره مې والا وجلی دی او ما په نشم اخرومبې همغه خبره وکړه زما تره حمزه تا وجلی تا ټټ ټوک کړی تا ته پوزه غوږونه سترګې وښکلې مطلب همدغه دی دننه فلسفه ده پک تا سینه شلولې ده تا ته زړه ځایستی دی تا والا په یو زړه او په اینه چکونه لګولي دي ما اوس په څه کېږي
نه وسکي د حضور پاک خو خبره یې نه ده او یاده ده. اوس که ویم چې او بیادبي ده، که ویم چې نه نو دروغ دی او مني یم نه، نو ما وی صاحب قد کان من الامر ما بلغکا، تا ته چې کومه خبره رسېدلې ده ټیک ده. او مطلب یې همدغه دی، همزما وجه ده. ښه اوس څه له راغلی، اوس څنګه ویل؟ ما وی الله رسوله اوس ایمان مسلمانېږه. ویلم ایمان راغلی، ایمان راوړې خو قبول به شي که نه؟ زما وروڼو ایمان لوی نعمت دی، وخت کم دی نشم تفسیر. اوس جاپان نه رالم یو څو یو هفته مخکې، جاپان مې ولید. جاپان عجیبه ملک دی، د جاپانیانو عجیبه اخلاق دی. دروغ د سره نه پیژني، دوکه نه پیژني، کنځل نه پیژني، ضرر انسان ته نه پیژني. عجیبه خلک، ناشنا، ایمان پکې نشته. مونږ خلک دروغ هم وایو، دوکې هم کو، ګناهونه هم کو، خو کم نعمت چې زما او ستا په سینه کې دی، قسم دی که دا نعمت د چین، روس، امریکا، برطانیه، جاپان، فرانس، لندن والا په سینه کې دی، هغه نعمت څه دی؟ ایمان والا نعمت. ټول وایي الحمدلله، داسې نه شوق سره وایي الحمدلله. څوک چې د ایمان په نعمت خوشحاله دی شوق سره وایي الحمدلله، لاس اوچت کې شوق سره وایي الحمدلله، نور شوق سره الحمدلله. ایمان ډېر لوی نعمت. هغه جاپانیان چې هر څه ورته بې درېغه دي، هر څه، ټوټې کبې نشته، کور کې لس کسه دي، لس موټرې، حکومت هر څه ورکړي، هر شی ورته مهیا دی، لیکن خودکشی کوي، خودکشی. ولې؟ ایمان والا نعمت نشته، الله سره رشته نشته، ډېر پکې خدای نه مني او ډېر پکې خدای له شریک مني. او موږ څه وایو؟ موږ وایو چې نه، موږ هغه ذات منو کوم ذات چې د دې ټولو کائناتو او زما او ستا خالق او مالک دی. ووایه الحمدلله. هغه خیرت نه مني، ویم خدایه ته وی خیرت شته زه منم، خدایه ته وی جنت سته ما نه دي لیدې منم، خدایه ته وی دوزخ سته زما ذهن کې نه راځي منم، خدایه ته وی د قبر عذاب شته زما ذهن کې نه راځي منم، خدایه ستا پیغمبر وی کتابونه او رسولان شته منم، خدایه ته او ستا رسول وی چې حضور پاک اخري پیغمبر دی زه منم، زه منم منم منم. هغې وی دا نه منو، دا رشته او نسبت زما او ستا تورنړي شته او د جاپاني او چیني او انګریزي نشته دی. په دې بیا ووایه الحمدلله. موږ مطمئن یو په دې ایمان باندې الحمدلله، او د الله نه امید لرو چې په دې ایمان به زموږ ژوند ته مې مرګ به هم راکوي انشاءالله. نو وحشي خبرې اوږدې دی، نو وحشي وی او مسلمانېږم، خو ما خو ډېر زیات مړي کړي دي په کفر کې، ما خو زناکارۍ کړې دي، ما غلاګانې کړي دي، ما مردارې خوړلې دي، زه بربند ګرځېدلی، ما ستا نیازبین مبارک تر ټوکړې ټوکړې کړی. ایمان به قبول شي. رسول الله مبارکو فرماید بچې قبلیږي به ایمان، ایمان سره الاسلام یهدم ما کان قبله ارسما. الله سره د ایمان داسې رشته او نسبت دی چې دا شرک هم ماف، دا مړي ماف، دا هر څه ماف. خو بچې یو شرط در باندې لګوم، ابه منې ادا دی هل تستطيع ان تغیب وجهك عني. دا طاقت لرلی شي چې دا مخ مانه بل طرف ته کې. ایمان قبول شو تره میره توبه خزا، د تره پوز او سترګې غوږونه شونډې زړه وینه مې د توبه خل، هر څه معاف، هر څه معاف. خو یاره تا ته ګورم د هغه خپل محبوب تره سترګې پوزه غوږونه شونډې را یادېږي.
ستا پوزې ته ګورم د هغه پوزه یادېږي، ستا شونډو ته ګورم د هغه شونډې، ستا غوږونو ته ګورم د هغه غوږونه، ستا سینې ته ګورم د هغه ټک ټوک سینه یادېږي. دا طاقت لري ما نه مخ بل طرف ته کې. ما وی او د الله رسوله او چې ایمان قبول شو معاف شو بوس وراځه ما پکې له راځه اوسه. ما وی ښه اوس به زه د دې بدل خلاصوم. بدل خو خدای معاف کړم خو نه یو کار مې کړی دی چې د پیغمبر غټ دوست مې وجلی دی، غټ محبوب د زړه سر مې ورته وجلی دی، اوس د پیغمبر غټ دشمن وجل. نو د پیغمبر دشمن څوک دی؟ د چا انتخاب کوي؟ یهودي و په هغه ورنغی، عیسایي و په هغه ورنه راغی، مشرک و په هغه ورنه راغی، مجوسی و په هغه ورنه راغی، منافق اعتقادي و په هغه ورنه راغی. په چا ورځي؟ په مسلمة الکذاب چې کوم د ختم نبوت ډاکو دی. نو یې زما مسلمة الکذاب وجنما فاکافئ به حمزة د حمزه بدل په خلاصومه. لوی محبوب د پیغمبر مې وجلی دی نو لوی دشمن وجنم. حقا نیزګۍ مې واخیسته او لاړم جهاد شروع. د ابوبکر صدیق زمانه ده اوس او دقسې دا مسلمة الکذاب د دیوال په یو چوندې کې لښکر ته ګوري نیزګۍ مې ورخطا کړه رسا په دا نوم مې وویشته او اومقه نیزګۍ تې شاته کوناټو ته ووته. خدای پاک مردار کړه. پته ولګېده چې غټ دشمن د پیغمبر څوک دی لکه قادیانی دی. د ختم نبوت د حمزه بدل په هغه خلاص که. د ختم نبوت ډاکو د پیغمبر په دغه جامه او صادر باندې ګن غورځول چې کوم د ختم نبوت صادر دی دا غټ دشمن